چې د کاڼي نه لا سخت و اوس بهیږي لکه شمع چې د کاڼي نه لا سخت و اوس بهیږي لکه شمع د هجران په لمبو سوی سسوي مې اوده زړه او زلزلې او طوفانونه را روان دي ای اکبره زلزلې او طوفانونه را روان دي ای اکبره او غزونې ځواني کا لړزوي مې اوده زړه په څه بلا تیارو کې بې قرار دی زړه په څه بلا تیارو کې بې قرار دی چې په مینه کې د زلفو گرفتار دی او چرې پورته کړه دوره د تورو زلفو چرې پورته کړه دوره د تورو زلفو په ملا خم عاشق یې بیا د ناز گزار دی السلام علیکم د انګازې ټلویزیون مینوالو په دې وخت کې د مونږ سره پروګرام دی خیبر ادب قدم په قدم دا سلسله مونږ سر دوباره بیا را تازه کړه د هغې وجه دا ده چې ځینې وخت کې داسې مصروفیات یا مشکلات را پیدا شي چې سلسله وځنډېږي خو بیا هم مونږ ته یاده وه نو د هغې سلسلې په هغه کې چې کوم دی مونږ تاسو له نن چې کوم شاعر راوړی دی د هغه پیژندګلي به تاسو سره کوو د دې شاعر نوم دی حاجي عبدالاکبر اکبر شینواری حاجي عبدالاکبر اکبر شینواری د لنډي کوتل د سیمې اوسیدونکی دی په کام شیخ ملخیل دی او په شیخ ملخیلو کې د عالم خانۍ سره په خوا کې په ملکانه کې یې ژوند کړی دی د په کال 1914 کې پیدا شوی دی او د حاجي ګل محمد شینواری په کور کې پیدا شوی دی د حاجي عبدالاکبر اکبر شینواری وینا دا وه چې د ما په زمانه کې په لواړګي کې په لنډي کوتل کې په هغه وخت کې مدرسې ډېرې کمې وې نو ما د مدرسې یعنی د سکول سبق خو نه دی ویلی خو په کلي کې په جومات کې د جومات استاد سره ما دومره سبق ویلی دی چې د هغې په برکت ما پښتو هم لیکلی شوه او اردو مې هم لیکلی شوه نو په دې بنیاد به ما چې کوم دی اخبار یا رساله یا کتاب وخت په وخت لوستلو بیا چونکې تعلیم خو کم و داسې یو وخت راغی چې عبدالاکبر اکبر شینواری را زلمی شو چې را زلمی شو نو دی په لواړګي کې چې کوم دی د مالی په حیثیت باندې په دې کیمپ کې د انګریزانو زمانه و هلته نوکر شو خوشبختي یې دا وه چې دلته د پښتو ادب د خیبر سقرات د خیبر د شاعرانو استاز لالزاده ناظر شینواری هم نوکر و او هغه د دې ملازمانو یا د دې خلکو د دې نوکرانو مشر و نو په دې وخت کې په لواړګي کې یا په خیبر کې هم داسې یو وخت و چې ولسي شاعري وکېده نو د اکبر شینواری دا وینا ده چې ما کله شاعري شروع کړه نو ما د ټپې نه شروع کړه ما چې کوم دی لوبه لیکله ما چاربیته لیکله ځکه چې په د ماحول اثر وي او د ماحول د اثر نه لکه لواړګي خواوشا کې به دغسې شاعري وه په مجلسونو کې به ویلی شوه خلکو به واده خادې کې ویله نو هغه چې کوم دی دغه ولسي شاعرۍ نه ابتدا وکړه خو چې د ناظر صاحب خواته ورسېدو نو ناظر صاحب د غزل سره اشنا کړو نو دلته اکبر شینواری د ناظر صاحب په سرپرستی کې
د غزل ابتدا وکړه او د پښتو غزل به لیکلو ډېر ساده غزل یې لیکلی دی. نو دغه بیا چې کوم دی ناظر صاحب د مجلس اثر و برکت و. امیر حمزه خان شینواري به په لوړګي کې مشاعرې کولې چې هلته به یوه داسې طرحي مشاعره وه چې هغه به د عوامو د ذوق دپاره وه، هغه به مزاحیه وه او یوه مشاعره به سنجیده کېده. نو د اکبر صاحب په دغې مشاعرو کې ګډون د ناظر صاحب په بلنه باندې وشو چې لاړ شو او هغه محفل ته لاړو. نو په هغه وخت کې دغه یوه طرحه اچولې شوې وه چې اشنا چې په کنځلو کې مسکی وې ما لیدې. دا مزاحیه غوندې هغه وه. نو اکبر شینواري چې په کوم غزل ولیکلو د هغه مصره داسې وه: تندر و د قهر که برېښنا وه د کرم، تندر و د قهر که برېښنا وه د کرم، اشنا چې په کنځلو کې مسکی وې ما لیدې. نو دا د حمزه بابا محفلو ته چې ورسېدو د غزل شاعري وکړه. استاد چې کوم دی د اصلاح استاد ناظر شینواره دی او روحاني استاد چې کوم دی دا اکرم خان فاروق او امیر حمزه خان شینواري دي. د حمزه شینواري اثر قدرتي دغسې و چې هغه به په ملګریو باندې خامخا کېدو. نو اکبر شینواری ما لیدلی و، ډېر داسې د دروند خوی سړی و، خو کله کله به یې داسې ګپ شپ کې مو وویل چې یاره دا شاعري چې کومه زما ده نو دا زما د عشق نه ابتدا شوې ده. د عشق تحریک چې کوم دی زه دې ته راوستم چې زه به د لوړګي په غرونو کې ګرځېدم، یو سر ته ختلی بل سر ته ختلی، په دې دوران کې به ما عشقیه شعرونه ویلو. دغه بیا ناظر صاحب په دې باندې پوه کړم چې دا خو تا غزل لیکلی دی او هغه به پکې مناسب اصلاح وکړه. نو په دې نتیجه کې د هغه سره دومره کلام راجمع شو چې هغه بیا دا خواهش ظاهر کړو چې دا د ستوري په نوم باندې چاپ کړي. مونږ پکې خواري مو کړه. خو بیا د ده بچو د لنډي کوتل نه پېښور ته د شمشتو خوا و شاته کډه راوړله. نو په هغه کډه کې ترېنه د اکبر صاحب شاعري ضایع شوې ده او دا مونږ ګڼو چې د پښتو د ادب دپاره ډېر زیان دی او داسې نه وه په کار. خو اوس هم مونږ په دې کوشش کې یو چې د عبدالاکبر خان اکبر صاحب شاعري را پیدا کړو او هغه مونږ په څه نه څه ذریعه باندې چاپ کړو. په دې کې ما یو کوشش کړی دی، د هغه یو رشته دار زما سره رابطه کړې ده. نو هغه ته ما دا تحریک ورکړی دی چې که څه شاعري هم د هغه محفوظه وي نو په کار ده چې مونږ یې چاپ کړو. د اکبر د زړه زخمونه یې مسکي کړل، د اکبر د زړه زخمونه یې مسکي کړل، سپرلي داسې چارې وکړې په بیدیا کې. نو مینوالو دغه د اکبر شینواري چې کومه د شاعري لړۍ وه نو هغه دغسې دوامداره وه. خو چونکې د انسان ارادي یو وي او الله تعالی راپېښه بله کي نو په دې وجه چې کوم دی زمونږ سره د هغه چې کوم کلامونه وو د اکبر شینواري نو هغه د وخت چپو وهلي دي. دغسې دغه ښاغلی په 14 اپریل کال 2000 کې زمونږ نه جدا شو چې موجوده وخت کې د لنډي کوتل پادیره کې آسوده خاک دی.
داغه یو دوه کلامونه زه تاسو سره شریکوم. زړه په څه بلا تیارو کې بېقرار دی، زړه په څه بلا تیارو کې بېقرار دی چې په مینه کې د زلفو ګرفتار دی. او چرې پورته کړه دوره د تورو زلفو، چرې پورته کړه دوره د تورو زلفو، په ملا خم عاشق یې بیا د ناز ګزار دی. او چې مې ستا زلفې لیدلي لا تر اوسه، چې مې ستا زلفې لیدلي لا تر اوسه، غم د مینې مې له سترګو نه اشکار دی. او شپه ورځ مې په لیمو کې ننداره ده، شپه ورځ مې په لیمو کې ننداره ده. او هجرات نشته تورې زلفې سپین رخسار دی. او دا کمال را پانسی ده هم راحت دی، دا کمال را پانسی ده هم راحت دی، چې اکبر د یار د زلفو توردار دی. بل غزل دی د اکبر صاحب چې په خټ خټ چې ورته خاندي درومي مې اوده زړه، په ژړا ژړا اوده دی ویښوي مې اوده زړه. او په زانګو د تصور کې د امید للو اوده کړم، په زانګو د تصور کې د امید للو اوده کړم. چې وصال دی که هجران دی بوګنوي مې اوده زړه. او که په لوري وه که په لوري و ورغلی و په خوب کې پاسېدلی، که په لوري و ورغلی و په خوب کې پاسېدلی. اوس ناترسه له ګړنګه غورځوي مې اوده زړه، ستا د مینې سمندر ته غورځوي مې اوده زړه. او سترګې هوبه یې د ښکته غرقوي مې اوده زړه. او بلبلان په نارو سر دي کلی ویښه شه له خوبه، بلبلان په نارو سر دي کلی ویښه شه له خوبه. د سحر خوږه نغمه ده خندوي مې اوده زړه. چې د کاڼي نه لا سخت و اوس بهیږي لکه شمع، چې د کاڼي نه لا سخت و اوس بهیږي لکه شمع. د هجران په لمبو سوی سسوي مې اوده زړه. او زلزلې او طوفانونه را روان دي ای اکبره، زلزلې او طوفانونه را روان دي ای اکبره. او غزونې ځواني کا لړزوي مې اوده زړه. نو دغه د اکبر شینواري د غزل یو دوه نمونې وې چې ستاسو په خدمت کې وړاندې کړې. د دې سره زمونږ نننی پروګرام خیبر ادب قدم په قدم سر ته رسي. مالا او عابد سمر افریدي له اجازت راکئ. امید لرو چې په را روانه هفته کې د یو بل شاعر د ژوند و فن سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ډېره زیاته مننه، کوروداني درته وایو.